سلامونه ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. نن د روژه مات په خپرونه کې داسې څه درته اماده کوو چې تاسې بې له ډوډۍ او ښه په خوند وخورئ. دا کتغ نه دی، نه داسې د یو استرخان دی، داسې شی دی. تاسې کولی شئ خپل ملګري، میلمه او خپل ځان ته یو وخت چې ځان نازوي داسې یو شی ور جوړ کړئ. نو نن راځئ چاټ درته تیاروو، ډېر ښایسته او خوندور چاټ در تیاروو، راسره اوسئ. لیدونکو، لومړی هغه شیان در ښکاره کوو چې د چاټ په تیارولو کې موږ ته په کار راځي. راسئ دا راسره وګورئ، نور جریان لري. یو څه سره مرچ، که تاسې ترخه خوړله لږ ډېر، او تور مرچ، مالګه، د چاټ خپله ځانګړې چاټ مساله، او د هغسې پاپړې یا نمکپارې هر شی چې ورته وایاست، ملی، تروا ملی، موږ ملی بولو، تاسې چیش بولئ، املی د هر شی چې دی، او یو ګیلاس ایښولي نخود. یو ګیلاس نخود به خشته کړئ، بیا به یې وایشوئ، بیا به یې راوړئ، او نعناع، او 4 دانې غټ رومیان، 2 میانه پیاز، 2 بادرنګ، او 3-4 لیمبو. اوس راځو پیل په کوو، را شروع کوو یې چې څنګه کېږي، څنګه تیارېږي. ویډیو تر پایه راسره وګورئ، انشاءالله ښایسته شی در تیارو. لومړی پیاز رااخلو، هر شی چې مو لومړی رااخستی، مطلب اول پیاز میدوو. پیاز به ښه میده کړئ، داسې کشنی. پیاز ښه کشنی میده سو، او زما در سترګو اوښکې رالې. پخوا به موږ ویل موږ زما شی دی کشمشی دی، حلالوم یې هم زه، ژاړم هم زه. نو اوس هم پیاز هم ما میده کړه، حلال مې کوي او ورته ژاړم هم زه. ګرانو لیدونکو، پیاز میده سوه، اوس به پیاز دلته جلا کښېږدو، بیا به رومی میده کړو. 4 غټ رومیان چې موږ مخکې مې یادونه وکړه، بیا به هغه میده کړو. دا به هم ښه کشنی میده کړئ، تر څو بیا په ګډ یا په دا میکس خوراک کې ونغمیږي. ګرانو لیدونکو، دا دې رومیان هم میده سوه، دا به هم پسې ور واچوو. اوس به بادرنګ میده کړو او سپینوو یې نه، تر څو بیا هلته په دا میکسولو کې میده نه شي. بادرنګ هم میده سوه، لیمبو 3-4 دانې چې هر څونه ستاسې خوښ وه هغونه ور اچولی شئ. ګرانو لیدونکو، د میدولو کار نور خلاص سو. پیاز، رومیان او بادرنګ میده سوه. اوس مساله جات ور اچوو او نخود ور اچوو، بیا سره میکسوو. او دا هم نخود په ګډ سوه. اوس لا داسې ډېر ښایسته او خوندور معلومیږي، ځکه دغه نیچرل رنګونه چې دي، سور و، زرغون و، سپین و، دا ټوله سره یو ځای سي، اتومات خپله ښه خوند کوي. اوس به مساله جات ور واچوو. لومړی ور اچوو یوه ډکه کاچوغه چاټ مساله. چاټ مساله که ډېره سي هم پروا نه کوي، ښه خوند کوي پکښې، خو که لږ سي برای خوند چندانې نور وځي. اول چاټ مساله ور اچوو څه ډېر. اوس مالګه ور اچوو، یوه کاچوغه مالګه. اوس نیمه کاچوغه تور مرچ ور اچوو، او نیمه کاچوغه سره مرچ. دا تاسې کولی شئ دا دارو یا سره مرچ په خپله خوښه ور واچوئ، که کم ترخه خورئ که زیات. اوس یو څو بلګونه نعناع، اوس ور اچوو دغه املی، نیمه پیاله دغه کشنی ماسخوري بولی، کشنی پیاله بولی، نیمه پیاله املی مو ور واچول. چاټ تقریبا تیار سو. اوس تر ټولو وروستی پاپړې ور اچوو چې
چې دا به ښه میده کړي تاسې او بیا به څه پر واچوئ. پر سر به یو څه لیمبو ور واچوئ. نور چاټ تیار سو. اوس یې فقط مکسوو سره. نور چاټ آماده سو. خوړلو ته آماده دی او تیار دی. د تل په څیر یوه یادونه کوو چې زموږ د زرچینار یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، یا زنګولی پسې وروئ، فیسبوک پیج هم در سره لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، تر څو ښې خپرونې، تمثیلي ویډیوګانې، اشپزۍ او داسې نورې ښایستې ویډیوګانې تر تاسې پورې د ټولو در مخه در ورسېږي.